فرزانه ناز څه ډول مېړه غواړي؟ وایي دا خویونه باید حتما ولري. سلام، ستړي مه شئ، زموږ چینل ته په خیر راغلی. که غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره راسره وګورئ. فرزانه ناز څه ډول مېړه غواړي؟ وایي دا خویونه باید حتما ولري. فرزانه ناز چې د هیواد له ځوانو او مشهوره سندرغاړو څخه ده، تازه د لمر تلویزیون سره په یوه مرکه کې د خپل شخصي ژوند په هکله ځینې څرګندونې کړې دي. فرزانه ناز وایي په لنډ راتلونکي کې غواړي چې یوه کورنۍ تشکیل کړي او واده وکړي. د دې په خبره چې نور غواړي یوه کورنۍ ولري او څو ماشومان هم ولري. ناز وایي د داسې یو چا سره به واده کوي چې هنر ته درناوی ولري، ځکه دا په خپله هنرمنده ده او ټول ژوند یې له هنر سره تړلی دی. د دې ترڅنګ ناز وویل چې دا غواړي خاوند یې داسې یو کس وي چې دا محدوده نه کړي، بلکې د ښځې مساوي حقوقو ته درناوی ولري. ملګرو، دا به زمونږ چمتو شوی ویډیو. د ویډیو په اړه که کوم نظر لرئ کومنټ کې راسره شریک کړئ او تر بلې ویډیو الله پامان.